صبر می ختم حوصله ختمه ده ویره بیخي نشته ده مه ختمه ده زه له دوی سره رشته ختمه ده الله اکبر او مسله ختمه ده د هر سړي د سره کتاب غواړمه پرېږدم دې نه درنه حساب غواړمه اسلام آباد اوس حساب ته کښېنه. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو سلام ستړي مه سئ. په دې څخه به دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومې لانجې روانې دي، کوم جنګونه روان دي او ماشاءالله څومره موږ مخته تللي یو، څومره اتلولیان مو دې نه مخکې راوړي دي، څومره چې اوس راوړو. نو اولین ځل به وي چې زه ټوله خپرونه د وطنۍ شاعرۍ لپاره کوم، ټوله خپرونه په دې ریکارډ کوم. دې نه مخکې انقلابي ورته وایي که نه، انقلابي شاعري به کوو. اول ځل دی. دې نه مخکې ما چې څومره شاعري کړې وه ټوله د مینې وه او ټول ځوانان هم په همدې باندې مطلب ما سپورټ کوي چې یار اوس اکثر خلک په فیسبوک کې په هغه کې راته میسیجونه کمنټونه هم کوي چې یار د شاعرۍ په اړه نه وایي خو نور پوسټونه وایي چې ته شاعر یې، مطلب ستا د ځان نه د خبریال یا ژورنالست جوړ کړی دی. نو دا څه دی دغه کومه مینه چې د خلکو موږ ته راکړې ده، دا کوم سپورټ چې موږ کړی دی، څومره چې زموږ فین فالوورز دي، ملګري دي، دا د دوی مطلب برکت دی، د دې وطن برکت دی. نو دغه ورځ دا کوم مشکلات چې راغلي، کوم جنجالونه چې راغلي، کومې کیسې چې شوي دي، په دې ورځ چې دی هر تن ته وطن ضرورت لري. که مشهوري که نه یې مشهور، هر سړی تر خپله وسه پورې چې دی پړ دی، هر سړی به تر خپله وسه پورې چې دی ځواب ورکوي. څوک به چې دی بارډر کې جنګېږي هغه د هغوی کار دی، څوک به د میډیا له لارې مبارزه کوي دا د دوی کار دی، څوک به چې دی شاعري کوي، مطلب چې د چا څوک شاعري او شاعران دي. نو دغه ورځ چې دی مینې نور ژوند څه کیسې دي دا اړخ ته کوي، یوازې چې دی ډېر فوکس په وطن باندې وکوي او دعاګانې کوو انشاءالله چې بریا زموږ ده. ما څه شعرونه راټول کړي نوي دي چې کفن کې ښه یم خو نه د قافلې نه وروسته، کفن کې ښه یم خو نه د قافلې نه وروسته، زه به ژوندی یم زما د جنازې نه وروسته. دا په وطن باندې چې هر کس مړ کېږي دا ژوندی دی، که دا ژوندی نه وي، روح پکې نه وي، تنې نه وي، نو نوم یې تل پاتې کېږي. کفن کې ښه یم خو نه د قافلې نه وروسته، زه به ژوندی یم زما د جنازې نه وروسته، لږ غریبي د نور خدا وطن جنت وطن دی، افغانستان را باندې ګران دی د دې نه وروسته. لږ غریبي د نور خدا وطن جنت وطن دی، افغانستان را باندې ګران دی د دې نه وروسته. خدایه او تا منم بل هېڅوک له ما ښه نشته دی، ما بل ته ونه دروې ستا د دروازې نه وروسته. خدایه یو تا منم بل هېڅوک له ما ښه نشته دی، ما بل ته ونه دروې ستا د دروازې نه وروسته. موږ پښتانه یو صاحبه سر د پاسه سر نه منو، دا سر ټیټېږي نازله د سجدې نه وروسته. کفن کې ښه یم خو نه د قافلې نه وروسته، زه به ژوندی یم زما د جنازې نه وروسته، لږ غریبي د نور خدا وطن جنت وطن دی، افغانستان را باندې ګران دی د دې نه وروسته. وطن مې سره کرښه ده، بیرغ مې نوم نشان دی، سترګې د ښکته ساته، پنجاب دا افغان دی، زمونږ یو مذهب دی، زمونږ یو ایمان دی، زه د وطن جانان یم، وطن زما جانان دی، دا د شاهانو ښار دی، افغانستان دی. څه شعرونه ما اسلام آباد ته لیکلي دي، په اسلام آباد باندې البته لیکل شوي دي. اسلام آباد نه تپوس دی چې اسلام آباد اوس حساب ته کښېنه، اسلام آباد اوس حساب ته کښېنه، سترګې دې ټیټې که کتاب ته کښېنه، تا په ما څومره ګزارونه کړي، زما وطن کې د جنګونه کړي، د هر ګزار بدل حساب غواړم، معافي دې نه کوم ځواب غواړم. اسلام آباد اوس حساب ته کښېنه، سترګې دې ټیټې که کتاب ته کښېنه، تا په ما څومره ګزارونه کړي، زما وطن کې د جنګونه کړي، د هر ګزار بدل حساب غواړم، معافي دې نه کوم ځواب غواړم. زما د څومره ماشومان وژلي، ځوانان تور سرې بوډاګان وژلي، تا په زانګو کې یتیمان وژلي، څه د روژې په دسترخوان وژلي. زما د څومره ماشومان وژلي، ځوانان تور سرې بوډاګان وژلي، تا په زانګو کې یتیمان وژلي، څه د روژې په دسترخوان وژلي. صبر مې ختم، ښه ستر نه صبر، روژه د یار دماغ ولا کې کار کوي. صبر مې ختم حوصله ختمه ده ویره بیخي نشته ده مه ختمه ده، زه له دوی سره رشته ختمه ده، الله اکبر او مسله ختمه ده. صبر مې ختم حوصله ختمه ده ویره بیخي نشته ده مه ختمه ده، زه له دوی سره رشته ختمه ده، الله اکبر او مسله ختمه ده. د هر سړي د سره کتاب غواړمه پرېږدم دې نه درنه حساب غواړمه. اسلام آباد اوس حساب ته کښېنه، اسلام آباد اوس حساب ته کښېنه.
یو دوه شعره نور هم ریکارډ کوو چې بابا راشي دلته نږدې کښېنه راځه. چا کې د وینې او د هغه جذبه یي که نه او وطن سره یې مینه وي نو هغه دا شی کوي. هردله د اوس یې نه کوي، هردله د اوس یې نشي کولی که نه. لږ را وړاندې شه بابا. ما نه ډېر عمر هلته تا ته چې دی څه شعرونه زده دي بابا، شعر شاعري دی څه حساب دی ذهن کې به دې څه نه وي؟ حقیقت درته مخکې به مې کول، اوس دا د بلډ پریشر تکلیف لرم که نه، نو هغه شوي نه دا عملیات مې وکړې. ما به داسې اووه کاله عمر دی ماشاءالله. نو هغه دماغي تکلیف لیک پیدا سه، دا فشار مې اوچتېږي نو دا روجې دي. او ماشاءالله تا نه خو زه په دې خوشحاله شوم چې په مخکې به ما دې سره شوق ساته، خو ارامه ده که اوس دی په مزغو کې راځي روجی یو خو عملیان یو موږ به دې مردارو نسوارو کوم ځای زموږ خپله د افغانستان یو، افغانستان کې د دې جلال آباد یو. زه خپله چې دی مطلب شاعر یم، شاعر خو د ټول افغانستان یي که نه، یو ځای پورې نه کېږي. دا ځای غږ به چې دی هغه کوو. اردګار دی په هر میدان کې کامیاب لره، الله دې په هر میدان کې خوشحاله و آباد لره. چې د وطن نوم په نامو څوک خفه کېږي نو هغه غیرتي پښتون د هغه په وینه کې به ترخی خواږه بونګي هر شی. دغه دوه شعرونه چې دی دا ستا همدې خبرو ته تا ته همدغه دوه شعرونه ډالۍ کومه چې جنګ به په زور د خدای ګټي دوی په ایمان پوهېږي، د تور پنجاب په مذهب دغه افغانان پوهېږي. جنګ به په زور د خدای ګټي دوی په ایمان پوهېږي، د تور پنجاب په مذهب دغه افغانان پوهېږي. دا دله قوم د ختمول غواړي غازي لالیا، نه په احساس نه په غیرت نه په ایمان پوهېږي. زنده‌باد. شعرونه د هر سړي د وس کار نه دی، هر شاخي تاخې نشي ویلی. دا یو ځوان کار دی چې په وطن په نوم په ناموس پې دا ملنګ جان چې دی اوس په دې دنیا نشته. ملنګ جان شاعر و، ارامه ده کله په ګاډي کې تېرېږم ما نوم یازه مرکته هم ټیک دوا وکړو. بالکل. ویسے کام لري سالار لري سترګې به دې وباسي، دا وطن هزار لري سترګې به دې وباسي. ګورې به پنجاب چې ښځې در نه راولي، سر لري سرکار لري سترګې به دې وباسي. زنده‌باد دي، زنده‌باد دي، ژوندی دي او آباد دي، خوشحاله تا سره بابا ژوندی اوسي. بابا ویسے که طالب دی که عسکر یو مې مټ دی بل مې سر، که طالب دی که عسکر یو مې مټ دی بل مې سر. تور پنجاب ته یو افغان که په لر دی که په بر. زنده‌باد. تور پنجاب ته یو افغان که په لر دی که په بر. ګاونډی دی مغزه خلاص کی ګنې جوړ به کې خطر. شک ګاونډی دی مغزه خلاص کړي ګنې جوړ به کړي خطر. شاته کېږي نه لښکر موږ ولاړ یو لکه غر. شاته کېږي نه لښکر موږ ولاړ یو لکه غر. په تش لاس ورته ولاړ یو را میدان د دې شنر. په تش لاس ورته ولاړ یو را میدان ته د شنر. ازلی نه منو د خپل سر د پاسه سر، که طالب دی که عسکر یو مې مټ دی بل مې سر. داسې ځوانان دي همیشه موږ په دې وطن کې چې د وطن صفت او نوم یې یادوي او د وطن په ناموس خفه کېږي. وراره دا دنیا ده، درانه خلک چې هغه عزتداره خلک هغه ډېر سوچ لري. ځینې جنني شاخې نه په وطن خفېږي نه په ناموس. ما مخکې ورته وویل دال خورو راځئ دالونه نور پرېږدئ، نور ما کوم عزت و ختم څه دال خورو. زه اسلام آباد کې اوسېدم او ښه نامي خلک مې پېژني. دا شکر دی الله پاک. دلته محفل کې چې راسو ځوانانو سره هم کښېنو او دا د موږ سرمایه دي ځوانان، د موږ وخت تېر دی او قربان داسې یو کار کوو چې په زندګۍ کې اجلي دښمن د موږ بل نشته د پاکستان نه. دا ما
خبره په کرښه ومنئ چې دنیا د افغانستان بل دومره دښمن شته لکه ما او بیا لنګمات ستا څومره عمر و بابا؟ د ما اووه اووه اتیا کاله عمر دی. په دې اووه اتیا کلونو کې پاکستان څومره وخت کېږي چې مطلب هغه شوی دی؟ شپېته کاله نه مې زیات اول نه ستا همداسې بدې راتلو نفرت دی وتې که وروسته دې تی زه به یې دې ته دا خپله کیسه د ژوند وکړه که نه چې پاکستان نه ستا په کوم پاکستان کې ما خوړل دي ما نمک خوړلی دی زه نه یېرم خو داسې کله د افغانانو سره بده راواخیسته والله که اوس هم ما ته چا ویلي زه په خپله مرضۍ راغلی یم په خپله مرضۍ خو دا ځای ته چې دوی د افغانستان نوم ناموس ته لاس واچوي دوی ته نور پکار چې کوم وخت کې تا ګټه وه او تا ته پیسې د امریکې نه راتلې او بنګ منل نه راتلې نو خان بھائی بھائی ہمارا تا راجب راځي ښه دا زه په ایمان درته یم که دا مطلب مې لا دیونه خوړلي یا مې د بل دولت مال او نه یې پروا ساتي خو صرف د افغان خطا شو چې دا د موږ زم افغان یم د دې وطن یم سل کاله مخکې تللی او موږ کشمیر کې هم جنګونه موږ پلرونو کړي دي چې دا پاکستان دی موږ نیمای قوم یو خوا آباد جنوبي وزیرستان د مخکې مې بد نه راته مخکې بد نه و راسره کړي خو چې کله یې بد شروع کړو بد نوی کال به هم هماغه رقم تیر شي نوی کال به هم هماغه رقم تیر شي لکه تیر کال چې په غم خفګان کې تیر شو د تیر شوي کال دردونه مې هیر نه دي ژوند را کړې پرهرونه مې هیر نه دي خاورې شوي ارمانونه مې هیر نه دي رژېدلي ګلابونه مې هیر نه دي په سرو وینو سپین مخونه مې هیر په سرو وینو سپین مخونه مې هیر نه دي د ادې د خولې آهونه مې هیر نه دي پاڼې پاڼې کتابونه مې هیر نه دي هغه تت تت څراغونه مې هیر نه دي د وطن تور ماښامونه مې هیر نه دي د وطن تور ماښامونه مې هیر نه دي لګېدلي سره ورونه مې هیر نه دي د هغې مات اندامونه مې هیر نه دي هغه خپل مات اندامونه مې هیر نه دي جړوي مې هغه سوې ماشومانې ارزوګانې مې کفن کړې نوی کاله یوه مینه وه هغه هم پښتو مړه کړه ما تنکۍ هیلې دفن کړې نوی کاله جړوي مې هغه سوې ماشومانې ارزوګانې مې کفن کړې نوی کاله یوه مینه وه هغه هم پښتو مړه کړه ما تنکۍ هیلې دفن کړې نوی کاله نه امید لرم او نه نوی ارمان زه ټوټې یم لکه ړنګ افغانستان نه امید لرم او نه نوی ارمان زه ټوټې یم لکه ړنګ افغانستان خلاصه دا چې بیخي خوشحاله نه یم زه د جنګ خار یم بیخي سوکاله نه یم ته بدل شوې زه بدل نه شم ارمان نو نه چا ورکړم نه چا راکړلو جانان نو ته بدل شوې زه بدل نه شم ارمان نو نه چا ورکړم نه چا راکړلو جانان نو په آخر کې دا غزل بیت درته وایم دا د تیر کال د غزل بیت درته وایم څه ښه وایې ته یې واوره انډیواله جوماتونه مې دې ووایي ازله که به لږ هم د ښه ورځه منتظر یم زه هغې باغې ازل یم د ډاکټر لږ شاعر یم لږ ملا یم لږ لوفر یم یو هغه دوه شعرونه نور هم ریکارډ کوو بیا به چې دی دا ټپه او هغه ریکارډ کوو بیا به ختم کړو چې ښه د ډاډه ولمه ښه د برباد ولمه دا چې کابل ویشته اسلام آباد ولمه پنجاب سر فلم ایران د ځان خبر کی هر یو دشمن ولمه هر یو هیواد ولمه چې د وطن په مورچل جنگ وي پښتنې میندې زامن نه یې ساروینه درې شعره نور ریکارډ کوو بیا به چې دی سینه کې په عذاب دی زړه مې زور اخیستی دی سینه کې په عذاب دی زړه مې زور اخیستی دی چې چېرته د وطن لمنې اور اخیستی دی سینه کې په عذاب دی زړه مې زور اخیستی دی چې چېرته د وطن لمنې زور اخیستی دی پنجاب بې غیرته بې ناموسه مردګا وه چا نه دی بچی چا نه دی ورور اخیستی دی سینه کې په عذاب د زړه مې زور اخیستی دی چې چېرته د وطن لمنې اور اخیستی دی پنجاب بې غیرته بې ناموسه مردګا وه چا نه دی بچی چا نه دی ورور اخیستی دی او لرې که پښتو سره مې نه لګي ازله ای لرې که پښتو سره مې نه لګي ازله ما نه یې زما د سترګو تور اخیستی دی چې چېرته د وطن لمنې مور اخیستی دی